بغلان او بدخشان کې تازه سیلابونه، لږ تر لږه د 30 تنو مړینه پکې تایید شوې. سلام، وخت مو پخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. له مخکې سیلاب ځپلي بغلان او بدخشان ولایتونه تېره شپه د غبرګولي په 5مه ماښام ناوخته یو ځل بیا د سیلابونو شاهدان وو، چې ځایي چارواکي تر اوسه پکې لږ تر لږه د 30 کسانو مړه کېدل تایید کړي دي. د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې یو سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د تېرې شپې د سیلابونو له امله د 20 کسانو مړینه تایید کړه. د دوشي ولسوالۍ د ډلګي او د امنیتي حوزې قوماندان عبدالحمید عمري ازادي راډیو ته وویل د شهیدانو شمېر 20 دی، 15 کسان پیدا شوي او 15 نور لا درکه دي. 15 شهیدان مو د شپې وویستل، ټپیان لږ دي. دغه ولایت کې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسېدو چارو رئیس هدایت الله همدرد بیا ټولنیوز رسنۍ ته ویلي چې د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په لرخاب سیمه کې د سیلابونو له امله 40 کورونه ویجاړ شوي دي. اخوا بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د بدخشان ولایت پیښو ته د رسېدو چارو ریاست د چارواکي په حواله لیکلي. د یاد شوي ولایت د مرکز مرچک کلي کې سیلابونو د 11 کسیزه کورنۍ ټول غړي مړه کړي، چې یوازې د یو کس جسد موندل شوی او د نورو جسدونو د موندلو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د مې په 26مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بدخشان کې د تېرې شپې سیلابونو له امله د همدې شمېر مړ شویو خبره کړې ده، خو ویلي سیلابونو کورونه او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د یادونو وړ ده چې په بدخشان او بغلان ولایتونو کې سیلابونه یوازې د ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې مواصلاتي لارې هم بندې کړي دي. د بدخشان ولایت د مرکز اوسیدونکي عبدالبصیر او جاوید په یاد ولایت کې د تېرې شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه وویل. د فیض اباد دننه یې مالي زیانونه اړولي، خو ځاني زیانونه یې نه دي رسولي. خو په شاوخوا کلي کې په ځانګړې توګه په مرچک کلي کې یو کورنۍ سیل وړی، د خلکو کورونو ته سیلاب ننوتی او حویلې ویجاړې کړي دي او ډېرې ویجاړې کړي. لکه دولت څخه غواړي چې د خلکو کورونه جوړ کړي او سیلونو مخه ونیسي. د بغلان ولایت د دهنغوري ولسوالۍ د چشمه شیر سیمه اوسیدونکي غلام محی الدین د تېرې شپې د سیلابونو زیانونو په اړه وویل. سیلابونو په اشکمش کې د خلکو کورونه خراب کړي او خلک یې شهیدان کړي هم دي، او د چشمه شیر په سیمه کې د خلکو کښتونه او محصولات له منځه وړي دي. د تېرې شپې د سیلابونو د مجموعي شمېر ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسېدو چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تېره بیا د بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرګونو نور ټپیان کړل. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې